په 2023 کال کې ټي ټي پی په پاکستاني ځواکونو څومره بریدونه کړي؟ ټي ټي پی بالاخره ټوله شمیره اعلان کړه. السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. امپراتور ټي وي چینل ته په خیر راشئ. تاریخ طالبان پاکستان په خپل کلني راپور کې لیکلي چې په 2023 عیسوي کال کې یې په پاکستان کې ټوټل 881 بریدونه کړي دي. دا ډله زیاتوي سږکال یې 2103 پاکستاني نظامیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دې ډلې په 2022 کال کې 368 بریدونه کړي وو او سږني بریدونه یې له 2 برابرو ډیر دي. د تاریخ طالبان پاکستان د یکشنبې په ورځ د 2023 عیسوي کال کلني راپور خپور کړی چې افغانستان انټرنیشنل پښتو ته هم رسیدلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې دغه ډلې تیر کال یوازې 15 ځانمرګي بریدونه کړي دي. که څه هم تیر کال کې په پاکستان کې زیات ځانمرګي بریدونه شوي دي، خو دغې ډلې د هغو ځانمرګو بریدونو تعداد لیکلی چې دوی په غاړه اخیستي دي. دغې ډلې زیات بریدونه په تیر اګست او سپټمبر میاشتو کې کړي دي. د پاکستان تاریخ طالبان پاکستان په 2023 کال کې زیات بریدونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې کړي دي چې شمالي وزیرستان کې شمیر 208 او جنوبي وزیرستان کې شمیر 152 ته رسیدلی دی. د ټي ټي پی د کلني راپور په بنسټ د ډلې په پیښور کې 50 بریدونه کړي دي. په 2023 کال کې پاکستاني طالبانو په بلوچستان کې شاوخوا 40 بریدونه کړي دي. دې ډلې په 2022 کال په پنجاب کې 15 بریدونه کړي وو، خو سږکال دا بریدونه 10 ته لوړ شوي دي. د تاریخ طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان افغانستان انټرنیشنل پښتو ته وویل چې د ټي ټي پی په بریدونو کې له 100% زیاتوالی راغلی دی. احسان وایي د ورځې په تیریدو سره په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه مخ په زیاتېدو دي. نوموړی زیاتوي د پاکستاني طالبانو په انساني قوه کې هم زیاتوالی راغلی دی او د پاکستاني مدرسو او کالجونو څخه زیات شمیر ځوانان دغه تحریک کې د ګډون لپاره رامات شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په 2023 میلادي کال کې یې په ټول هیواد 18914 پوځي عملیات کړي چې پکې 516 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د شمیرو له مخې په دغه موده کې 216 افسرانو او سرتیرو په ګډون تر زرو ډیرو کسانو په ترهګریزو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. له دې وړاندې د پاکستان پوځ ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو سره ټي ټي پی پرمختللې وسلې پیدا کړي دي او په دغه خاوره کې بریدونه 2 برابره زیات شوي دي. پاکستان زیاتوي د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې ناست دي او له هغه ځایه بریدونه پلانوي. خو تېره ورځ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب په یوه خبري ناسته کې وویل چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې تیر 2.5 کاله ډېر بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وګړو کړي دي.